پرې کړی په دوه ځایه ځیګر دی د پښتون. درنو لیدونکو دغه کوم رود چې تاسو ګورئ له دې پورې غاړې د پاکستاني پوځیانو پوسته ده، هغلته افغان ماشومان لامبي لوبې کوي، مستي کوي، او دې خواته چې دا بیا د افغان ځواکونو پوستې او تاسیسات جوړ دي. نو دا هغه سیمه ده د ځایي اوسېدونکو په خبره چې د دوی ډېر نږدې د کورنۍ غړي لکه کاکا او ماما د پولې هغه غاړې دي او دوی دې غاړې دي. د تګ ورتګ هېڅ امکانات یې نشته. د دوی وایي چې په دغه نږدې تېر لوی اختر کې هم دوی له یو بل سره ونه لیدل. نو تاسو له موږ سره پاتې شئ، موږ به د دغې سیمې ځینې تصویرونه او حالات له تاسو سره شریک کړو. د کونړ او چترال پوله، دا بیرغ پر ډیورنډ فرضي کرښه رپېږي. د دوکلام کلی څو کاله وړاندې دلته له شوره ډک بازار و. د کرښې له دواړو خواو به سوداګرو ورته بېلابېل مالونه او توکي د پلور لپاره راوړل، مګر په فرضي کرښې وخت ناوخت رامنځته کېدونکي کړکېچ او جګړو د تګ راتګ لار تړلې، هټیوال یې ویرولي او د دوکلام بازار یې په یوه شاړه کوڅه بدل کړی دی. په طبیعي ښکلا او سمبال دې سرحدي سیمه کې د پاکستان له لوري جوړېدونکې ناامنۍ د ژوند شور غلی کړی، مګر طبیعت یې سندرې وایي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې تېرو کلونو کې به مو له پولې پورې غاړې تګ یو څه ممکن و او د ناروغانو درملنې ته یې د اوښتو اجازه راکوله، مګر اوس یې له پولې د اوښتو امکان سخت شوی او آن په نشت حساب دی. د دې سیمې امنیت په دې وروستیو کلونو کې خوندي او د ډاډ وړ دی، خو د تېرو جګړو اغیز د خلکو پر ژوند له ورایه ښکاري او د یوې کاسې خلک لا هم د یو بل د لیدو ارمانجن دي. اجمل صدیقي، سیمه نیوز، کونړ.